بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې تاسې ټول روغ جوړ او درس ته چمتو واوسئ. که مو چینل نوی سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. نننی درس د اووم ټولګي د بیولوژي مضمون دریم څپرکی حجروي عملیې. حجروي غشا د موادو د تیریدو او راتیریدو لاره ده چې حجروي غشا د شیانو په داخلېدو او خارجېدو بشپړ کنټرول لري، نو ځکه ځینې مواد په اسانۍ له حجرې څخه تیریږي، ځینې په ورو او ځینې مواد هیڅ نشي تیریدلی. دا د حجروي غشا د نیمه قابل نفوذ پردې له امله دی. په دې څپرکي کې حجراتو ته د موادو د انتقال دوې مهمې عملیې چې نفوذ او آسموسس دی لولو. اول د نفوذ عملیه یا ډیفیوژن. که یو ګیلاس اوبو ته یو څاڅکی رنګ واچوو نو د ټولو اوبو رنګ تغیروي، چې په دغه عملیه کې مواد له یوې ټکي څخه چې غلظت یې زیات وي یوې داسې برخې ته لیږدول کیږي چې غلظت یې کم وي. دغه عملیه د نفوذ یا انتشار عملیه په نامه یادیږي. د انتشار عملیه په حجرو کې هم پیښیږي. د مثال په ډول د اکسیجن او کاربن دای اکساید تبادله د انتشار د عملیه له لارې سرته رسیږي. دویمه عملیه آسموسس. که یو نبات ته اوبه ورنکو نو هغه نبات مړاوي کیږي، خو کله چې اوبه ورکوو بیرته تازه کیږي. اوبه د نبات د ریښو له لارې د آسموسس د عملیې په واسطه جذبیږي. نو د اوبو د مالیکولونو حرکت د هغه محیط څخه چې مالیکولونه یې زیات وي داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي د یوې نیمه قابل نفوذي پردې له لارې د آسموسس په نامه یادیږي. په خالصو اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم 40% دی. که د بورې په څیر د نورو موادو مالیکولونه په اوبو کې حل شي نو د اوبو د مالیکولونو تراکم کمیږي، یعنی د اوبو مالیکولونو لپاره لږ فضا پاتیږي. او کله چې دا محلول د یوه نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د خالصو اوبو څخه جلا وي نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چې د اوبو غلظت پکې کم دی حرکت کوي، خو د بورې مالیکولونه د هغوی د غټوالي له امله له دې پردې څخه نشي تیریدلی. حجروي عملیې خپل په کتابونو کې ولولئ. که د کوم مشکل سره مخ شوئ نو په کامنټ کې ولیکئ ترڅو د هغه د حل لپاره ویډیو جوړ کړو. که مو چینل تر اوسه لا نه وي سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب یې کړئ، ویډیو لایک او د خپلو همصنفیانو سره یې شیر کړئ. تر راتلونکي درسه پورې د الله په امان.